1300 ورځو نه به تاسو وینئ په ټیک ټاک باندې د پښتنو افغانانو د دوو طبقو ترمنځ مختلفې مناظرې کېږي، لایو ویډیوګانې کېږي او په دغه کې هغې ډاکټر صاحب نجیب الله په نښه کوي، څوک یې غیردینه بولي او څوک یې د افغانانو قاتل بولي. قام یې ډېر کنفیوز کړی دی، بلکې هغه خلک څوک چې ډاکټر صاحب نجیب الله د افغانانو قاتل بولي د دغه خلک هم ډېر کنفیوز دی. قام خو دی کنفیوز، خو دغه خلک په خپله ډېر غټ کنفیوز دی، د کنفیوژن ښکار دی. زه نن په دې خپله مختصره ویډیو کې د دې خلکو کنفیوژن ختمول غواړم. هیله لرم چې دې کنفیوژن به ختم شي او که د دې کنفیوژن نه ختمیږي نو بیا به دې یو خپله ایډیالوژي لري او دغه ایډیالوژي د لارې به هغه د خپل ملت، د قوم، د خپل وطن، خپل قوم دا تباه کول غواړي او دا خلک په دې ټول عمر په تیارو کې ساتل غواړي. دوی به خپل بیا یو خپله مفکوره به داسې لري چې د افغانان دغه شان په تیارو کې پاتې شي. دغسې پروپیګنډې، کومې پروپیګنډې چې د ډاکټر صاحب نجیب الله په خلاف باندې کېږي، دغسې د غازي امان الله خان په خلاف باندې هم شوي دي. خیر په هغې باندې به زه په یو بله ویډیو کې په یو بل وخت کې زه په هغې باندې خبرې وکړم چې د هغه په خلاف باندې ولې داسې پروپیګنډې کېږي، ولې تر ننه پورې هغه د افغانانو د ځینو خلکو په نظر کې سیکولر دی یا غیر دینه دی یا لیبرل دی، هر څه چې دی په دغې به وروستو خبرې کوو. خو زه راځم د ډاکټر نجیب الله صاحب په اړه باندې یو څو خبرې کوم. ډاکټر صاحب نجیب الله چې کله د افغانستان ولسمشر شو نو په هغې وخت کې شوروي اتحاد یعنې سوویت یونین د افغانستان نه ووتلو. کله چې شوروي اتحاد ووتلو نو په افغانستان کې هغه خلکو د ډاکټر صاحب نجیب الله په خلاف باندې جګړه وساتله، کوم خلک چې د شوروي اتحاد په خلاف باندې جنګېدل، چې په دغې کې تر ټولو نه دوه لویې ډلې، لویې جبهې، دا د ګلبدین حکمتیار وه او د احمدشاه مسعود دی د رباني دی وه. یو ته جمعیت اسلامي ویلی شي، بل ته حزب اسلامي ویلی شوه. دا خلکو چې د سوویت یونین یعنې د شوروي اتحاد په خلاف باندې جنګېدلو، خو چې کله شوروي اتحاد ووتلو نو دوی دغه خپله جګړه د ډاکټر نجیب الله صاحب او دا یې وخت د افغان ځواکونو په خلاف باندې جاري وساتله او د دې بیس د دې مرکز پېښور و. دې ته به ډایرکټلی د سعودي عرب نه، د امریکې نه، د پاکستان د آی ایس آی په ترو باندې، د پاکستان د آی ایس آی په لاس باندې فنډینګ کېدلو. په دغې وخت کې د آی ایس آی ډایرکټر جنرال چې حمید ګل و او په هغې وخت کې د پاکستان وزیر اعظم بېنظیر بټو وه. بېنظیر حمید ګل ته ټاسک ورکړو چې ننګرهار دی بفر زون جوړ کړی شي، یعنې د پاکستان د قبضې د لاندې دې راشي. نو د دغې کار دپاره جنرال حمید ګل سره پاسه 20 زره د حزب اسلامي، د رسول سیاف خلک، د جمعیت اسلامي خلک دا ټول راغونډ کړه. تقریبا 7 ډلې وي. دوی دا غوښتله چې په جلال آباد باندې قبضه وکړي. د جلال آباد قبضه په ننګرهار قبضه وه او ننګرهار بیا پاکستان ته سپارلو. پلانینګ ټول دا او دا پلانینګ د پاکستان د وخت په پارلیمنت کې یعنې د اسمبلی په پټ سیشن کې هم په دې باندې بحث وشو او د پاکستان د وخت د اسمبلی ټول ممبرانو چغې کړې، د الله اکبر نارې کړې چې ورځئ پې او جلال آباد په پاکستان کې شاملو. کله چې دا خلک لاړو په جلال آباد باندې دې حمله وکړه، روس فتح و. په هغې وخت کې د افغانستان ملي اردو په کلکه د افغانستان دفاع وکړه او د دې کمانډر، د دې فوجانو کمانډر، د دغې ځواکونو کمانډر یعنې اپریشن کمانډینګ چې و دا نیغ په نیغه د ډاکټر نجیب الله صاحب په لاس کې و. د جلال آباد محاصره دې وکړه او په هغې کې دې د بدترین شکست وشو چې 10 زره خلک پکې د منځه لاړو. هم هغه ناکامي وه چې جنرال حمید ګل بېنظیر یې لرې کړ د پوځ نه، د عیسائی د مشرتوب نه یې لرې کړ. ولې لرې کړ؟ ځکه چې دا د بېنظیر او د پاکستان د پوځ دپاره ډېره د شرم خبره وه چې عیسائی ته په جلال آباد کې یو لوی شکست وشو او د دغې شکست ذمهوار حمید ګل و. هغه حمید ګل کوم چې د ناکامۍ سره مخ شوی، کوم ته چې یو مختورن شکست، یو رزیله شکست شوی، هغه حمید ګل بیا د متحده مجلس عمل له جلسو شاته ځان پټ کړو. د ملایانو سټیجونو ته ځان ورسولو چې پاکستاني ولس له سترګې تورې کړي چې زه یو غازي وم، زه یو مجاهد وم. دا حمید ګل و چې دنه په جلال آباد کې پاتې شي او دی تښتېدلی و. وبخیر دې لفظ دپاره، خو دا حقیقت و. بیا پاکستانی ولس ته ځان مجاهد ښودلو چې زه مجاهد یم، خو حقیقت دا دی چې بېنظیر یې دله لته ورکړې وه، د آی ایس آی د ډایرکټر جنرال د کرسۍ نه لرې کړی و، ځکه چې د دې پلانینګ ناکامه شوه. بېنظیر یې د دغې ټولې ناکامۍ پړه په حمید ګل اچوله. ظاهره خبره ده چې په جنګ کې کله ناکامي یو فریق ته وشي نو هغې ذمهوار کمانډر وي، فوجي قمندان وي،
د چا په مشرۍ کې چې دغه اپریشن کیږي. اوس راځم دا خلکو چې دې ته شکست هم مشو خو ولې بیا هم د نجیب صاحب په خلاف باندې جګړه جاري وساتله. جنگ ډیر بد شی دی. په جنگ کې بیا دوه فریقین وجل کیږي. دا یو وخت فوج به د خلکو په خلاف باندې भरपूर مقابله کوله مزاحمت به کو. دا خلک په ظاهره خبره و چې په جګړه کې بیا خلک مري. دا خلک په مړ کېدو نو دی بیا په پیښور کې بدغه زینو کې چغه وخلې ډاکټر نجیب الله د کابل قصاب دی. په دای وخت کې طالبان لا ووم نه. په افغانستان کې دا جګړې روانې وي چې دا ډاکټر نجیب الله صاحب حکومت پکې کمزورې کړې شو. د افغانستان ملي اردو وغورځېدله او ډاکټر صاحب نجیب الله د UNHCR په آفیس کې په کابل کې پناه واغستله. د خپل افغانستان نه ونوتلو خو هغلته کې پاتې شو. کوم خلکو چې هغه په خلاف باندې جګړه کوله، کوم خلکو چې هغه د غیر دین الله دینه بی دینه ویل، دای خلکو په خلاف باندې طالبان نه پاسېدل د کندهار او طالبانو د آی خلکو په خلاف باندې جګړه پیل کا، یعنی د حزب اسلامي او د جمعیت اسلامي په خلاف باندې د دې جګړه روانه وه. په بې دردۍ سره دغه اسلامي خلک په مخ اغسته وجل طالبان وجل. کوم خلکو چې روس په خلاف باندې جګړه کړې وه، کوم خلکو چې ځان ته ستر مسلمانان وایي، ستر مجاهدین وایي، دای خلکو په خلاف باندې طالب کمپین شروع کو. یو خار به ته فتح کو، یو خار به ته قبضه کو. دی په مخ اغستیو او اخر په کابل عمران نه وتل. د ډاکټر نجیب الله صاحب حکومت ووم نه، د دای نه ډېر مخکې ختم شو. هغه د افغانستان ولسمشر ووم نه. هغه خلک په هغې UNHCR آفیس باندې ورغلل او هغه په بې دردۍ سره چې بېلا سابق پو هغه شهید کو. اوس که موږ دې ته ISI پلانینګ وایو نه غلطه به نه وي، ځکه چې د پاکستان پخوانی جنرال محمد یوسف په خپل کتاب کې لیکي چې موږ مدام دا کوشش کولو چې ډاکټر نجیب الله ووژنو. یو پای وخت کې کله چې هغه د خاد د افغانستان د انټلیجنس ادارو صدر و، مشر و، یو پای وخت کې کله چې ولسمشر و او هغه دا په خپل کتاب کې لیکي هم د دې کتاب نوم دی افغانستان د بیر ټریپ. پای کې لیکم چې موږ دوه حملې په هغه کړې وې، دوه ناکامه شوې. نو په دې درې معامله کې چې وجل کېدو نو موږ به دا واخلو چې دغه پلانینګ هم د ISI و، ځکه چې ډاکټر نجیب الله پای وخت کې ولسمشر نو، نه ته طالب ته څه خطر وه، نه ته ملا عمر ته څه خطر وه، بلا سابق پو، نور سره پولیسو، نور سره لښکرو، نور سره جبهه وه، نور سره فوج. اوس هغه طالب په واک کې دی بیا په دویم ځل باندې او هغه طالب ډاکټر نجیب الله صاحب ته هم لا دینه بی دینه وایي، هغه ته کنزل کوي، په مړونو هغه ته کنزل کوي. اوس زما یو سوال دی په دې خلکو څوک چې هغه ته کنزل کوي په دې خلکو باندې چې ډاکټر نجیب الله صاحب لا دینه او بی دینه و، نو داغه په خلاف چې کم خلک جنگیدل موږ به دا واخلو چې هغه صحیح مسلمانانو پاک دامنو. نو چې هغه کله پاک دامنو او دغه لا دینه ډاکټر نجیب الله صاحب په خلاف باندې جنگیدل، نو تاسو ولې په هغې باندې گزار کولو د شانه؟ تاسو هغه ولې وجل؟ د حزب اسلامي خلکو ولې وجلو؟ د جمعیت خلکو ولې وجلو؟ بیا خو به صحیح مسلمانانو که نه؟ نجیب الله بی دینه لا دینه و، نو تاسو د هغه د مخالفینو په خلاف ولې جنګېدل؟ هغه هم ولې وجل؟ په زرګونو تاسو د جمعیت اسلامي خلکو وجلو او په زرګونو د حزب اسلامي. نو بیا خو به خلک چې صحیح کرا سم دم خلک وکنه، تاسو هغه ولې وجلو بیا؟ او که چېرې ډاکټر نجیب الله صاحب صحیح وي نو دا خلک په غلطو. نو سمه ده بیا غلط خلکو ستاسو لپاره یو جواز بیا دا و چې د غلطو خلکو په خلاف باندې جنګېدلې، نو بیا تاسو صحیح ډاکټر نجیب الله ولې وجلو؟ سوال دا دی.